یو ملګری دا تاسو کړی دی چې پیزار سره د چا بوټان پخوي یا کېړې سپلې پخوي د سره خوراک کول څنګه دي. د کې مختلف روایت منقول دي. نبی مهربان صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو پیزار وباسي په وخت د خوراک کې د خپوتا راحت رسوي او دا خبره تجربه نم ثابت ده او د نبی پاک علیه الصلاۃ والسلام عمل هم دي. په دې کې یو روایت راغلی دی د ابو عبسا، یو روایت راغلی د انس رضی الله تعالی عنہ، بل روایت راغلی د جابر رضی الله تعالی عنہ. مختلفو محدثینو د احادیث نقل کړي دي. امام حاکم دا حدیث راخسته دي، امام هیثمی په مجمع الزوائد کې دا حدیث راخسته دي، امام دارمی دا حدیث راخسته دي، کنز العمال والا دا حدیث را نقل کړي دي. لیکن بعض علماء په دې حدیث باندې کلام هم کړي دي، جرح هم کړي دي، بعض ورته ضعیف ویلي دي. خو بهر کې د عمل د آداب سره او د فضایل سره تعلق ساتي او عام تجربه هم دادا نو په کار د چې کله مونږه خوراک